دا دنیا د زندان مؤمنانو لرا مسروری مغروری کافرانو لرا خوشحالی د دنیا کافرانو لرا دا دنیا د زندان مؤمنانو لرا د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. دا دنیا د زندان مؤمنانو لرا خوشحالی د دنیا کافرانو لرا مسروری مغروری گمراهانو لرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. زموږ خویندې که دا غواړي چې په نړۍ کې نیکمرغه شي او په آخرت کې الله رب العزت دوی جنت ته بوځي، نو را دې شي د الله کلام دې پرانیزي، د الله د کلام نه دې څه عبرت او پند واخلي، ځکه قوت په علم کې وي نه په بدن کې. تاسې ګورئ یوه عیسوي نامسلمانه ښځه چې په خپل ژوند کې له بېوزلي، نیستي او ناروغي پرته هیڅ نه پیژندل، ځکه چې تر اول واده څو ورځې وروسته یې خاوند مړ شه چې بل واده یې وکړه، نو څه موده پس یې خاوند بله ښځه وکړه او دا یې پرېښوده، ترې لاړو. څو ورځې پس یې د دغه دویم خاوند جسد او مړی په یوه کنده کې بیا موند. دغې نامسلمانې ښځې یو زوی هم درلود، خو د فقر او نیستي له امله یې چیرته پریښی و. بله ورځ دغه ښځه په ښار کې روانه وه، ناڅاپه د پښې په ښویېدلو راپرېوته او بېسده شوه. د راپرېوتلو له امله یې ملا ماته شوې وه او ډاکټرانو ځواب کړې وه چې ته د رغېدو نه یې، او بله دا چې ډېر ژر به ته د فالج یا د ګوزڼ سره مخامخ شي. دغه خواره چې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلې شوې وه، نو خپل سپېڅلی کتاب انجیل یې راواخیست او د پاڼو په اړولو یې لاس پورې که. ناڅاپه یې په هغه کیسه سترګې میخ شوې چې یو ګوزن وهلی او فلج عیسی علیه السلام ته راوستل شو. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمیل چې د الله په امر پاڅه او بستره دې اخله کور ته ځه. نو هغه ناروغ روغ شه، کور ته په خپلو پښو باندې روان شه. ښځه چې په خپل سپېڅلي کتاب کې دغه پیښه ولسته، نو ایمانی ځواب یې په څپو شه. یو ناڅاپه راولاړه شوه او په خپلو پښو باندې روانه شوه. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې د دغې ښځې ټول بدن ګوزن او فلج داسې وهلی و چې له سره د خوځېدو نه وه، خو چې په خپل سپېڅلي کتاب کې د ګوزن وهلي او د فلج کس پیښه ولسته چې عیسی علیه السلام ورته هغه دوه جملې وویلې، نو هغه فلج وهلی کس روغ شو او بیرته په خپلو پښو کور ته روان شو. نو د دغې ښځې ایمانی قوت هم د دې جوګه شو چې ګوزن وهلې بوډۍ یې په خپلو پښو ودروله، ناروغي یې ښه شوه او د نورو لپاره نمونه هم شوه. خو ای مسلمانې خورې، تا څه وکړل؟ آیا د الله کلام دې کله پرانسته؟ په دې پوه شوې چې الله درته څه پیغام لري؟ په مصیبت کې باید ته څه وکړې، په غم او کړاو کې باید څه وکړې، او په خوشحالي کې باید ته څه وکړې. موږ د دنیا په تلاش کې ډېر یاستو، خو د الله د کلام نه هم غافله او بېخبره، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د لارښوونو نه هم بېخبره یو. تر اوسه لا موږ په دې نه یو پوه چې څه م کړي دي او څه کوو، موږ سره به څه کیږي. نه ګرانو خویندو، که غواړئ چې په دنیا کې نیکمرغه شئ، په آخرت کې الله رب العزت عزتمنې کړي، جنت درکړي،
نو د الله کلام پرانیزئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې او ارشادات په خلاصو غوږونو باندې واورئ په دې پوه شئ چې الله او د الله رسول یوې مسلمانې خور او ښځې ته څه پیغام لري او باید د خپل ژوند څنګه تیر کړي. که تاسو باندې کومه اندېښنه راځي، مصیبت راځي، نو په هغه کې داسې کارونو ته لاس مه پورته کوئ چې الله درنه ناراضه شي، بلکې صبر وکړئ. ځکه زړوره ښځه د اندېښنو له اور نه ګلزار جوړولی شي. د ابو طلحه ښځې ام سلیم رضی الله عنها چې خپل زوی خاورو ته وسپاره، نو د صبر ډیره غوره نمونه یې وړاندې کړه، نو ځکه الله رب العزت ورته غوره بدله هم ورکړه. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د طلحه رضی الله عنه زوی ډیر ناروغه و، په داسې حال کې چې طلحه په کور کې نه و، چیرته تللی و، نو زوی یې مړ شه. د شپې چې ابو طلحه کور ته راغی، ښځه یې د زوی ناروغي په اړه وپوښتله چې هلک اوس څنګه دی. ام سلیم یعنې د طلحه ښځې ورته وویلې چې هلک اوس روغ دی. نو د هغه نه وروسته خپل خاوند ته خواړه کیښودل چې کله د خوراک نه فارغ شي. نو د هغه نه وروسته خپل خاوند ته د زوی قصه وکړه چې هغه په حق ورسېده او ما خاورو ته وسپاره. سهار ابو طلحه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه قصه وکړه، نو رسول الله ورته دعا وکړه چې الله په دغه ښځه او خاوند دواړو کې برکت واچوه. نو له هغې وروسته ام سلیم رضی الله تعالی عنها کره بل زوی پیدا شه. نو انس وایي چې ما ته ابو طلحه خپل زوی او یو څه خرماوې راکړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې یوسم. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وروړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه پوښتنه وکړه چې د دې ماشوم سره نور څه شته؟ انس رضی الله تعالی عنه هغه 2 دانې خرما هم راواخیستې او رسول الله ته یې ورکړې. رسول الله د خرما 1 دانه په خوله کې وژوله او بیا یې د ماشوم په خوله کې ورکړه او عبدالله یې پرې نوم کیښود. وګورئ د ام سلیم صبر ته چې د زوی پر مړینه یې نه چیغې او نه وایلا کوله، بلکې له صبر نه کار واخیست، نو الله رب العزت هغې ته نیکه بدله ورکړه. الله رب العزت موږ په دې دنیا کې د امتحان او ابتلا لپاره پیدا کړي یو. که په موږ باندې ښه ژوند تیریږي هم به د الله تابعدار وو، د الله اوامرو ته به غاړه ږدو، او که خدای مه کړه په موږ باندې څه کړاو مصیبت راځي، دا به هم د الله نه ګڼو، پر هغه به صبر کوو او د الله رب العزت نه د هغه به نیکه بدله غواړو. او که خدای مه کړه په خوشحالي کې الله زموږ نه ویر وي، په عیش و عشرت کې الله زموږ نه ویر وي، د دنیا په مادیاتو باندې اخته یو، خو چې کله مصیبت را باندې راشي بیا الله پنارې کوو، نو کله به نیکمرغه نه شئ. بس په هر ځای کې په هر وخت کې د الله نه وویریږئ، د الله حکمونو او اوامرو ته غاړه کیږدئ ګرانو خویندو، نو په دنیا کې به الله نیکمرغه کي او په آخرت کې به الله تاسو ته جنتونه درکړي. ام ربیع بنت برا چې د حارثه بن سراقه مور وه، کله چې حارثه د بدر په غذا کې شهید شو، تر هجرت وروسته ام ربیع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې تمه راغله چې د رسول الله له خولې ښایي د خپل شهید زوی په اړه داسې خبره واورم چې زړه مې پرې یخ شي. نو په دې لړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وپوښت چې ای د الله رسوله ما د حارثه له حاله خبر کړه، که هغه په جنت کې وي چې زه یې په بیلتانه صبر وکړم، او که بله خبره وي یعنی خدای مه کړه په دوزخ کې وي چې زه ښه وژاړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ای د حارثه مورې، جنتونه ډیر دي، خو ستا زوی په جنت الفردوس کې هم د لوړ مقام خاوند دی. مور کله هم د زوی بیلتون نشي زغملی، او بیا لا داسې بیلتون چې نازولی د تورو خاورو خوراک شي. نو ځکه دغې ښځې له رسول الله نه د خپل نازولي زوی د حال پوښتنه وکړه چې زوی مې که په جنت کې وي چې په بیلتانه یې صبر وکړم او په جنت کې د لیدو تمه ولرم، خو دا چې د هغې ښځې زړه د ایمان په پلوشو روښانه و، نو د رسول الله له خولې چې د خپل زوی د جنتي کېدو زیری واورېد، نو صبر یې خپله وظیفه کړه. دنیا کې هر قسم مصیبتونه شته، د چا به پلار مري، د چا به مور مري، د چا به ورونه او خویندې مري، او د چا به اولاد مري، خو په دې ټولو کې به داسې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله لپاره یو او موږ به الله ته بیرته ورګرځو. دا نه چې واویلاو او چیغو باندې سر شو،
خدای مه کړه چې الله زموږ نه ناراضه شي. مړي خو وشول چې د الله نارضایت بیا د دې نه هم ډېر سخت دی. نه ګرانو خویندو، په هر وخت کې الله ته منقاد شئ، د الله په فیصله او د الله په تقدیر باندې راضي اوسئ. الله رب العزت به تاسو ته نیکه بدله درکوي. د ام الربیع رضی الله تعالی عنها قصه خو تاسو واورېدله. یو شاعر فرمایي په سخته کې لاس مه تنګوئ، که سخته ډیره شي نو د الهي مرستې په تمه شئ. د الله رحم او پیرزو ته ګوره چې سوالګر بېنوا نستنه وي او نه یې دعا ضایع کوي. څوک چې ترې څه او څومره غواړي هماغومره ورکوي، او دا لا څه چې الله دومره لوران ذات دی چې کفارو ته یې هم ورکوي. سره له دې چې هغوی یې له سره مني هم نه، خو بیا هم الله هغوی ته په دنیا کې ټول دنیوي شیان ورکوي چې ښایي په دې ډول هغوی د اسلام منلو ته غاړه کیدي او ځانونه الله ته رانږدې کړي. خو بیا هم ډیرو خلکو د الله دغه احسان او ښېګڼې شاته غورځولي دي او د هغه د ښېګړو تکذیب یې کړی دی، لکه چې الله رب العزت فرمایي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. کله چې دغه خلک په بیړۍ کې سپریږي نو له الله نه په خالصې عقیدې سره دعا غواړي. بیا کله چې الله دوی وژغوري، وچې تی راولي، نو ناڅاپه دوی بیا په شرک کولو لاس پورې کړي. الله په خپلو بندګانو ډیر مهربان دی، ان تر دې چې د هر بېوسه او بېکسه دعا اوري او ستونزې هواروي، خو بیا هم ډیر لږ خلک ترې پند اخلي. لکه چې الله رب العزت فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. څوک دي چې د بېکس او بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي، او څوک د هغه کړاو لرې کوي، او څوک دي چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي. آیا له الله سره کوم بل خدای هم شته؟ نشته. ډیر کم خلک د الله رب العزت د آیتونو او د دې خبرو نه پند اخلي. نو ګرانې خویندې دې راشي، د الله کلام دې پرانیزي، د الله رب العزت پیغام دې واوري، ځان دې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښکلو احادیثو نه باخبر کړي چې په دنیا کې الله نیکمرغه وګرځوي او په آخرت کې الله جنت ورکړي. زموږ خویندې دې صدقه د خپل عمل وګرځوي، سخا دې د خپل عمل وګرځوي، د بخل او بخیلتوب نه دې ځان وساتي. لکه الله فرمایي ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه. په تاسې کې ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي، هغه په حقیقت کې خپله له ځان سره بخیلي کوي. د یو عربي شعر ژباړه ده د تیارې له راخپرېدو مه ډارېږئ، بلکې په تیاره کې لکه د ستورو وځلېږئ. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د یوې خور په اړه ویل کیږي چې هغې به ښځې خپل کاله ته راټولولې، په ښکلو جامو سربیره به یو څه نغدي پیسې هم ورکولې، او بیا به یې ورته ویل چې دغه جامې تاسې اغوندئ او دغه پیسې په اړو کسانو ویشئ. یعنې په دې ډول به یې په ښځو کې د سخا ماده پیدا کوله او ښځې به یې له سخا سره آشنا کولې، او بیا به یې ویل که بخیلي جامه وای نو قسم په الله که ما کله هم اغوستې وای، او که لار وای نو زه به پرې کله هم نه وای تللی. د سخا په اړه یې ویل چې د هر اولس لپاره یوه بیلوونکې نښه وي، خو زما نښه سخا ده. همداراز وایي چې قسم په الله د الله رب العزت ملاقات ماته په ډېر او لږه کې تر خوندورو خوړو او په سخته تنده کې تر یخو اوبو هم غوره ده. د عمر بن عبدالعزیز خور وایي ما له نیکانو پرته کله هم له چا سره حسد نه دی کړی، او له هغوی سره مې فقط داسې حسد کړی چې ما ورسره په نیکي کې ګډون غوښتی چې کاش زه هم ورسره په دغه نیکي کې شریک وی. اوس د دې دور په ښځو کې دغه صفتونه کوم دي؟ د فقراو او د مساکینو صدقات خو پرېږده چې هغوی ته نه کوي، حتی په خپل کور کې په خپلو اولادونو باندې او په خپلو د کورنۍ په غړو باندې هم بخل کوي، او په حقیقت کې دوی بخل خپل ځان سره کوي، بل چا سره نه کوي. نو هغه ښځه چې بخل کوي
بخیلي د هغه پیشه او دنده وي هغه کله هم نیکمرغه نشي ګرځېدلی بلکې هغه په دنیا کې هم بدبخته او الله څخه به په آخرت کې هم مسئوله وي. نه راشئ د الله کلام واورئ، د رسول الله احادیث واورئ، خپل اخلاق، خپل عمل، خپله جامه د الله د وینا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق عیاره کړئ. الله به په دنیا کې نیکمرغه او په آخرت کې عزتمنې کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. دا دنیا د زندان مؤمنانو لرا مسروري مغروري کافرانو لرا خوشحالي د دنیا کافرانو لرا. دا دنیا د زندان مؤمنانو لرا خوشحالي د دنیا کافرانو لرا مسروري مغروري گمراهانو لرا. مسلمان تا پکار د دنیا د زحمت پیروي وکړي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو ای مسلمانې خورې د غربیانو د ښځو په لیدو د هغوی په موت او فیشن تیر نه وځئ، ځکه هغوی موږ د موت او پیشن په نامه تیر باسي او زموږ پر هیواد له دغې لارې یرغل کول غواړي. یوازې اسلام او اسلامي نظام دی چې د ښځو ساتنه کوي، بل د ښځو په خټه کې دا خبره نښتې ده چې هغه په کور کې اوسېدل خوښوي. خو کیدای شي چې ستاسې په ذهن کې دغه پوښتنه راولاړه شي چې دا کله کیدای شي چې ښځه دې فقط په کور کې پاتې شي او له بهرنۍ نړۍ سره د خپلې اړیکې وشلوي. نو د دې ځواب دا دی چې الله سړیو ته د ښځو په پرتله ډیر ځواک، قوت، پوهه او زغم وربښلی دی او په ښځو کې د نرمي او شفقت ماده ایښې ده او دا چې د ښځې مزاج ډیر ژر اوړي را اوړي. نو ځکه ښځو ته په کور کې ناسته ښه ده. کومه ښځه چې له خپل خاوند او بچیو سره مینه کوي نو هغه له اړتیا پرته له کوره وتل له سره نه خوښوي. او پاتې شوې غربیانې ښځې نو هغوی خو 9 برخې خپل عزت پلورلی دی، ځکه چې هغوی له الله څخه نه ویریږي. بل تا چې غربي ښځې له کوره وځي نو خاوندان یې په کور کې د ښځو کار کوي، جامې هلته سړي وینځي، ماشومان سړي کراروي. دا جلا خبره ده چې سړی له خپلې ښځې سره په کورنیو چارو کې مرسته کولی شي او خپله اسلام هم دې لور ته خلک هڅولی دي. خو دومره هم نه ده پکار چې سړي دې د ښځې او ښځې د سړي ځای ونیسي. نراشه د الله کلام پرانیزه، د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم سیرتونه اولوله، د صحابیاتو سیرتونه اولوله، د هغو نه پند او عبرت واخله، په ژوند کې هغه عملي کړه. که تاسې تر خپلې وسې د کومې ستونزې د هوارولو کوشش کړی وي نور پسې ځانونه د قرآن کریم په تلاوت او یا د کوم بل ګټور کتاب په مطالعه بوختې کړئ، ځکه چې دوه متضاد شیان په یو لوښي کې نه ځایږي. لکه چې الله فرمایي ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي ایښي. فرض کړئ چې ستاسې بچي ناروغ دي نو په کار ده چې د درملنې پیلې په دعا او خیرات وکړئ، یعنې لومړی یو څه خیرات کړئ او بیا د خپل بچي د ښه کېدو دعا وکړئ او تر هغې وروسته یې ډاکټري درملنه پیل کړئ. د غم د سپکولو یوه لاره همدا ده چې انسان تیرې سختي را په زړه کړي او دا فکر وکړي چې هغه سختي الله لرې کړي، نو دا خو د هغو په پرتله ډېرې وړې دي، دا به هم لرې شي. علامه ابن جوزي رحمه الله فرمایي که څوک له کومې سختي سره مخ شي نو هغه باید داسې فکر وکړي چې که تر دې هم ډېره سخته راغلې وی نو ما څه کولی شو؟ هیڅ مې نه شو کولی. نو په دې حال شکر پکار دی، ځکه چې له بدو بدتري شته. نو په داسې حال کې انسان باید د ښه ساعت انتظار وکړي او که سخته نه وي نو د انسان دعا ته کله فکر کیږي او که فکر شي نو څه به وغواړي. نو چې سخته در باندې راغله الله ته لاسونه لپه کړه، د الله رب العزت نه د خپل مشکل حل وغواړه، هغه الله په تا راوستې او هغه الله رب العزت به یې د ستا نه لرې کوي. د نیکمرغي په اړه څو اړینې لارښوونې زه تاسو ته کوم. شاعر وایي واذا اتتک مزمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني کامل. که کوم ناپوه کس په ما پسې خبرې کوي نو دا په اصل کې زما د بشپړتیا ګواهي ورکوي. حرص او طمع ډېر زیانمنونکي شی
دی خو درمل یې په دغه نسخه کې شته دی په لګښت کې منځلاري کول ځکه چې بدخرڅه خلک کله هم قناعت نه کوي نو ځکه حرص او تمه پرې لاس بری کیږي او په لګښت کې منځلاري د قناعت بنسټي ماده ده او ښه تدبیر نیم اقتصاد دی له راتلونکي مه ډارېږئ اوږده امیدونه پرېږدئ او لنډ امیدونه راخپل کړئ په الله توکل وکړئ ځکه کومه روزي چې ستاسې لپاره لیکلې ده هغه په هر حال کې الله در رسوي پرهیزګاري راخپله کړئ ځکه چې د پرهیزګاري په اړه الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې له الله نه په ویرېدو کار وکړي نو الله به د هغه لپاره له ستونزو څخه د وتلو کومه لار پیدا کړي قناعت وپېژنئ څوک چې د قناعت پر خوند پوه شي نو هغه بیا د حرص او تمې پر بېخوندي هم پوهیږي نو ځکه بیا نورو ته له اړ کېدو نه هم ځان ساتي د پیغمبرانو او اصحابو ژوند ته فکر وکړئ چې په هغوی کې څومره قناعت او عاجزي وه هغوی به د آخرت لپاره څنګه نیکې زیرمې کولې نو تاسې هم باید د هغوی پر پله پل کیدئ په دنیوي چارو کې تر ځان ښکته خلکو ته ګورئ دا د نیکمرغي څو لارښوونې دي که تاسو ورته متوجه شئ الله رب العزت به تاسو ته هم هدایت وکړي خو له بده مرغه چې لا تر اوسه پورې زموږ ژوند په غفلت کې تیریږي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي که په تاسو باندې ټولې لارې وتړل شي نو د الله رسۍ لا کلکه کړئ د نیکو چارو په بدل کې الله انسان ته ښه ژوند ور په برخه کوي او دا اړینه نه ده چې له ښه ژوند څخه موخه شتمني ده کیدای شي چې کله ناکله الله د نیکو چارو په بدل کې انسان ته پر ښه ژوند سربیره شتمني هم ور په برخه کړي خو په هر صورت ښه ژوند په شتمني پورې نه دی تړلی چې یو څوک شتمن دی نو هغه دې د ښه ژوند خاوند وي بلکې ډېر ځله نیستمن سړي د ښه ژوند خاوند وي او په خپل ژوند کې ښه خوشحاله وي ځکه چې له الله سره یې جوړه وي او همدغه جوړه د خوشحاله ژوند لامل وي او ډیر ځله به تاسې لیدلی وي چې یو څوک ډیر شتمن وي خو له ډېرې شتمني سره هم په خپل ژوند تنګ وي ځکه چې له الله سره یې ورانه وي خو که یو څوک شتمن هم وي او له الله سره جوړه هم وي نو دا خو بیا ډیره اوچته خبره ده که غواړئ چې ښه ژوند ولرئ نو پر الله تکیه وکړئ د نورو په زړونو کې د ځان لپاره مینه وکرئ د کور چاپیریال را جوړ کړئ د نیکو چارو په ترسره کولو خوشحاله شئ د نیکو چارو اغیز په خپل ژوند کې راښکاره کړئ که دغه کار مو وکړه نو بیا د لږ مال په درلودلو هم تاسې د ښه ژوند خاوندان کیدلی شئ خو که د الله د اوامرو نه سرغړونه کړي څومره مال چې په دنیا کې ولرئ نو بیا هم خوشحالي لاسته تاسو نشئ راوړی فقط مؤمنان نیکمرغه کیدی شي هغه څوک چې د الله نه ویره لري هغه څوک چې د الله نه ویریږي او هغه څوک چې د الله سره دښمني کوي هغوی نیکمرغي لاسته نشي راوړی نو فقط نیکمرغي د مؤمنانو لپاره ده کافر کله هم نیکمرغي لاسته نشي راوړی که څوک د الله اوامرو ته غاړه کیږدي الله ته منقاد شي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشادات واوري هغه نیکمرغه دی خیرات کوئ ځکه د خیرات په ورکولو زړه ډاډمنیږي حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل یوه مسکینه ښځه زموږ کور ته راغله چې هغې سره دوه ماشومانې وړې وړې نجنۍ هم وې ما سره په کور کې نور څه نه وه صرف 3 خرماوې وې راسره یوه مې یوې ماشومې ته ورکړه بله مې بلې ماشوم ته ورکړه بله مې بلې ماشومې ته ورکړه او یوه مې د دوی مور ته ورکړه نو هغې ماشومې هم خپله خرما وخوړله بلې ماشومې هم وخوړله مور یې چې کله خلاصه کړه او خولې ته یې پورته کړه نو ماشومې لاس ور پورته کړه مور بیرته د خپلې خولې نه را وویستله نیمه یې کړه نیمه یې د یوې ماشومې خولې کې ورکړه او نیمه یې د بلې ماشومې خوله کې ورکړه دوی چې کله لاړې نو د دې ښځې دې کار زه ډېر په تعجب کې وغورځولم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو رسول الله ته ما دا قصه وکړه او رسول الله راته ویل چې په دغه کار به الله یا دغې ښځې لپاره جنت واجب کړی وی او یا به یې له دوزخه خلاصه کړې وي اسلام موږ ته ځکه د نیکو چارو سپارښتنه کوي چې زموږ زلمي نیکان شي او ټولنه مو له مینې او محبت نه ډکه شي نو که زموږ خویندې او میندې د خپلو ماشومانو سره مینه وکړي په هغو شفقت او ترحم وکړي په دې به الله رب العزت د جهنم د اور نه خلاصوي غفلت پرېږدئ الله ته متوجه شئ د غفلت نه ځان ساتئ ځکه چې غفلت او بې پروایي انسان د الله له ذکر نه لرې باسي د لمانځه پرېښودو ته یې اړ کوي او د قرآن کریم تلاوت ترې پاتې کوي او غفلت انسان سخت زړی کوي او زړونه داسې ړندوي چې بیا انسان نه د ښې او بدې
توپیر او نه د دین د زده کړې کوشش کولی شي چې په دنیا کې د غفلت دغه حال وي نو څه فکر کوئ چې په آخرت کې به یې پایله څه وي د الله لپاره داسې وکړئ چې خپلې ژبې د الله په ذکر لمدې وساتئ تل په ناسته ولاړه او ملاسته په هر حال کې ځانونه د الله له ذکر سره آموخته کړئ او په وزګارتیا کې ځانونه د سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفر الله او د درود شریف په ذکرونو بوختې کړئ نو هله به تاسې ته معلومه شي چې نیکمرغي پر تاسې د باران په څیر راوریږي ځکه چې الله فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب باخبر چې د الله رب العزت په ذکر باندې او د الله په یاد باندې زړونو ته ډاډ او اطمینان په برخه کیږي نو د دې خپرونو ته اورېدو وروسته له خپلو ټولو اندېښنو سره خدای پاماني وکړئ په فکر او سوچ سره له غمونو اندېښنو لټیو او د ناهیلیو له کلي کډه وکړئ د ایمان په لور ور روانې شئ او د الله د مینې جومات ته ورننوځئ د الله پر قضا او تقدیر خوشحاله شئ او بیا له سره ژوند پیل کړئ یو داسې ښکلی او په زړه پورې ژوند چې د نیکمرغي په ګاڼه سمبال وي یو داسې ژوند چې زړه تنګي او دوه زړهتوب نه لري نو هله به تاسې ته د غره له څوکې د ایمان بلندوی دا زیری درکړي چې هم ته د نړۍ تر ټولو نیکمرغه ښځه الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي او دا څه چې وویلې په خپل دربار کې دې قبول کړي او د خپلې رضا دپاره دې وګرځوي زموږ خویندو زموږ میندو لپاره دې الله سبب د هدایت وګرځوي په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه خات بریالي او کامیاب اوسئ مسروری مغروری کافرانو لرا مسروری مغروری یهودیانو لرا د دنیا مسافر زی درد منزل دا منزل دی اول ضرور دا تورتلل حلقه تور تیارا پاکی ناشتا مشال زهر دن ماران کړي د سرکاشو چې چل زهر دن ماران کړي د سرکاشو چې چل نبراس فریاد طالبانو لرا مسروری مغروری کافرانو لرا مسروری مغروری یهودیانو لرا دا دنیا